په دې آیات کې او په دې حدیث کې ما د دوه خبرو ذکر وکړو او د دې دوه خبرو تعلق د ذات بابرکات د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دی. یوم د حضور صلی الله علیه وسلم د شان او د وقت او د اوچتوالی ذکر وکړو او دویم نمبر مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم النبوت ذکر وکړو. دا اول ذکر چې مې کړی دی دا په دې مناسبت سره مې کړی دی چې د ربیع الاول میاشت شروع شو الحمدلله او دا ډېره زیاته د خیرونو او برکتونو او د حضور صلی الله علیه وسلم د تشریف آورۍ میاشت ده او په دې میاشت کې اکثر مونږ ذکر د رسول الله صلی الله علیه وسلم کو د حضور صلی الله علیه وسلم سیرت بیانو د حضور صلی الله علیه وسلم احوال الزندگی چې حضور صلی الله علیه وسلم په کومې طریقې سره تشریف آوري کړی ده یا جن مبارک څنګه تیر کړی دی انسانانو ته څه تعلیمات ورکړي دي او په دې ایمان او اسلام او په دې وحی پر راتلو کې او د مخلوق ته رسولو کې څه مشکلات ته الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره او بیا دا مشکلات الله تعالی څنګه لر کړی دي او الله تعالی امداد او نصرت ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی او فتح الله تعالی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لور کړی دا او په هغې په ضمن کې موږ نور فضائل او د حضور صلی الله علیه وسلم د شان او د شوکت بیان کو دا زمونږ په علاقو کې په دیارو کې او په دې موجوده حالاتو کې د ربیع الاول دا به انشاءالله زمونږ موضوع راغلی. دویم نمبر موضوع هم د ذات رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تعلق ساتي او هغه موضوع دا ده چې تعلق د ذات رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او د ذات نبی صلی الله علیه وسلم سره دی هغه دا چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم آخري پیغمبر دی. الله تعالی نبوت او رسالت په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام کړی دی او دا نبوت او دا رسالت په داسې انداز سره د الله په پیغمبر تمام دی چې نه بل پیغمبر راځي نه رسول راځي او نه پیغمبر راځي دغم ولاړه ده دغم ولاړه ده نو چاته به سړی ګوري دا کار د سراج دی. نه رسول راځي او نه پیغمبر راځي رسالت هم الله تعالی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام کړی دی او نبوت هم الله تعالی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام کړی دی او چې څوک د الله نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه پس رسالت دعوی کوي یا څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس نبوت دعوی کوي نو دا دعوا کننده دا دروغ ده دا دعوه د دې دعوا کننده چې دا څوک دعوه کوي دا په باطله باندې راغلی دی او چې څوک یې ورسره مني په هر جانب سره تاویل ورکوي یا بغیر د تاویل نه یا تاسو ملیان ورته وایي خپې ولې اوبو ته کوئ لکه دا هر څه راغلي نو په شریعت کې مونږ داسې سړي ته کافر وي چې هغه په تاویل سره او بغیر د تاویل نه یا اخوا دخوا انداز سره د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په پیغمبرۍ کې څوک شریک ګڼي یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبرۍ نه وروستو دا عقیده لري چې د الله نه پیغمبر نه پس پیغمبر راغلی دی یا راتلی شي یا تاویل کوي یا تاویل نه کوي خو دغه کال کو ته مسلمانان وایي چې یا قادیانی مسلمان دی یا احمدی مسلمان دی یا پلانکی او پلانکی نو د علماء د اسلام تقریبا د ټولو رائے دا راغلی ده خصوصا د علماء دیوبند رائے دا راغلی ده چې دا سړی د دین او د اسلام نه وتلی څوک چې قادیانی ته مسلمان وي قادیانی په خپلم او څوک چې قادیانی ته مسلمان وي مرزا غلام احمد قادیانی په خپلم کافر دی او که څوک مرزا غلام احمد قادیانی متعلق شک کوي چې دا کافر نه دی راغلی او څه تاویل ولکې لکه احمدیان د لاهور چې راغلی دي نو دا سړی هم د دین او د ایمان د دایرې نه خارج دی ځکه دا دشمن د ختم نبوت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حضور صلی الله علیه وسلم د وفات نفس چې اوله معرکه خلکو مسلمانانو ته راغله هغه د ارتداد وه دا ارتداد په دوه قسمه راغلی بعضې خلک خو بعینه داسې و چې اسلام یې پرېښود یو خبرې څو ځان سره یاد ساتي
یو خبره تاسو ځان سره دا یاد ساتئ چې ګورئ چېرته هم صحابو کې ارتداد نه دي راغلی په صحابو کې څوک مرتدان شوي نه دي دا هغه کسان مرتدان شو چې په نوم باندې مسلمانانو ملاقات یې چېرته د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره نو شوي خو خلک ایمان راوړو دوی هم ایمان راوړو ټول علاقه مسلمانان شو عرب ټول مسلمانان شو نو چې عرب ټول مسلمانان شو نو دا هم چېرته په غرونو کې یا په ډاګونو کې یا لور قلولو جبلو کې اوسېدل دا مسلمانان شو د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شان او شوکت نه معجزې نه وي لیدلې د حضور صلی الله علیه وسلم د مجلس یافته او تربیت یافته خلک نور راغلي انوار د نبوت او انوار د رسالت ته دوی زړونو ته نور راغلي صحبت یې نو اختیار کړي صحابي ته مونږ صحابي ځکه وایي چې د صحبت رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دی که ډېر لوی اثر دی د نفس ملاقات کې ډېر لوی اثر دی چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره نفس ملاقات شوی دی شبیر بابا بس دا اثر دی بس دا لیدل ډېر لوی اثر راغلی دی نو چې کله د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو نو خلک مرتدان شو دا درې څلور قسمه راغلي یو هغه مرتدان و چې بالکل اسلام یې پرېښود ویزه دین او اسلام بس دا صرف د محمد صلی الله علیه وسلم پورې و او هغه وفات شو نو چې وفات شو نو بس څه ضرورت راغلی ځان له تکلیف ورکوو مونځونه کوو دسونه کوو بس محمد صلی الله علیه وسلم وفات شو بعضې هغه خلک راغلي وو چې هغوی د زکات نه انکار وکړو مطلقا دا انکار په دوه قسمه وخه یا دې ته مونږ مرتدین د مانع الزکات ویو دا په دوه قسمه دې کې بعضې خلکو د زکات نه بالکل انکار وکړو چې زکات فرض نه دی راغلی بالکل دا فرض نه دی دا عقیده او دا مسله ځان سره یاد ساتئ چې چېرته هم چا د فرض شي نه انکار وکړو نو دا سړی کافر کیږي چېرته هم چا د فرض شي نه انکار وکړو نو دا سړی کافر کیږي لکه یو سړی راولګېد د پنځو منځونو کې د پنځو نه انکار وکړو یا د پنځو منځونو کې د څلورو نه انکار وکړو یا د دریو نه انکار وکړو یا د یو نه انکار وکړو نو دا سړی مسلمان نه پاتې کیږي نه کول ځان له شی راغلی دی او انکار ځان له شی راغلی دی یو نه کول دی یو سړی چې دا عقیده لري ګرمي مې نه کیږي یو سړی چې دا عقیده لري چې مونځ فرض دی او کوي نه نو دا ګناهګار دی خو مسلمان دی یو سړی چې دا عقیده لري چې مونځ فرض دی خو کوي نه نو دا ګناهګار دی خو مسلمان دی او که چېرته یو سړی راولګېد د دې فرض مونځ د انکار وکړي نو مسلمانی خو لا یو طرف ته ګناهګار خو لا یو طرف ته دا سړی سور کافر دی د فرض نه چې سړی انکار وکړي نو دا سړی کافر کیږي او دا یوازې مونځ نه دی هر هغه فرض په دوه قسمه ښه دا یو نکته ځان سره یاد ساتئ عالمان قاریان طالبان یاد ساتئ فرض په دوه قسمه یو قطعي فرض وي یو ظني فرض وي قطعي فرض دی ته وایي چې ټول امامان وایي چې فرض دی اختلاف پکې نه وي او یو ظني فرض وي وري یو امام ته فرض وي یو بل امام ته فرض نه وي نه داسې فرض نه انکار کفر نه دی لکه داسې څه فرض دی چې ظني فرض وي ظني فرض نه مراد امام شافعي رحم الله وایي چې کله د رکوع نه پاسې نو ملا بنیغې خلاف ثابت دی زمونږ طالبانو لره نانی غول خو لا یو طرف ته چې په منځ کې به په فرقم پې نه شي یو مې په سټ کې وو مې دا ته څه مونځ څه کوم طریقې سره مونځ کې یعنی بالکل ادرېده به نه لکه بل ادرېدل خو لا یو طرف ته سجدې نه به داسې پاسې دی زما د لاس ته ګورئ ښه سجده چې کې سجده چې وکړې نو ووایې کې داسې نیغ به ودرېږي ده به بالکل داسې سجده کوله ما ورته خیال کو سجده به وکړه دونه نیم بلاړ لکه نیغ به هم نه شو او بیا ولاړ سجدې له آخر ما ورته لکه مسلمانه دا ته څنګه سجده کې دا مونځ خلک داسې کوي د امام شافعي صاحب او د امام مالک صاحب په نسبت باندې دا مونځ قطعا کیږي نه ښه دا یاد ساته ځکه د هغوی په نسبت باندې په قومه کې او په جلسه کې اطمینان د فرائضو نه دی یعنی چې رکوع نه چې پاسې نو ادرېږي به ملا بنیغې او چې کله د سجدې نه پاسې نو خامخا ملا بنیغې که چېرته ملا دې نیغه کړه نو مونځ دې وشو فرض دې ادا کړه او که ملا دې نیغه نه کړه نو فرض دې ونه شو مونځ دې نه دی ادا شوی په خبرو ځان پوهوئ د امام ابو حنیفه دا رأی نه ده امام ابو حنیفه دې ته سنت وی لا واجب هم ورته نه وایي
خو فتوا زمونږ په قول کې په واجب وجوب ده چې دا واجب راغلی دی. نو ګوره فرض په دوه قسمه شو. یو هغه فرض شو چې فرض یو اختلافي پکې دې ته مونږ ظني فرض ویو، څه ورته وایو ظني. او یو هغه فرض دی چې فرض دی اتفاق دی، څلور واړه امامان یو طرف ته ټول امت پې لګیا وي او د ټول امت مجمعون علیه فرض راغلی، ټول فرق دا وایي چې دا فرض دی. داسې څه شي راغلی دی چې ټول امت لګیا دی چې فرض دی، 5 مونځونه فرض دی. داسې څه شی دی چې ټول امت لګیا دی چې فرض دی، په سحر کې مونځ فرض دی او 2 رکعاته فرض دی. اوس په د سحر په مانځه کې 3 مسلې دي، 3 فرض دي. یو دا دی چې چا د سحر د مانځه د فرضیت نه انکار وکړو، وی چې د ماسپښین مازدیګر ماښام ماسخوتن شته او دا د سحر پکې اډو شته نو دا سړی مسلمان نه دی، دا کافر. یا داسې ده چې د سحر مونځ یې خو فرض ګڼه چې فرض دی خو 2 رکعاته نه دی راغلی، یا 4 رکعاته راغلی دی یا یو رکعت. نو په سحر په مانځه کې فرض هم دا دی چې دا 2 رکعاته دی. نو که چې چا انکار د 2 رکعاتونو کو یې کم که یې زیات که، دا سړی د اسلام د دایرې نه خارج دی. چې څوک د قطعي فرض نه انکار وکړي نو دا د اسلام د دایرې نه خارج. 3 نمبر هغه دی چې نه دغه نه پکې انکار نه کوي، د دې 3 او د 2 او د پلان نه وختونو کې انکار وکړي. د سحر مونځ خو دی خو چې نور روخیږي نو د سحر مونځ به کوې، څه نور چې روخیږي نو د سحر مونځ به کوې. نو دا سړی هم د دین او د ایمان نه خارج شوی دی. نو 3 څیزونه فرض شو، یو فرض، یو په خپل وخت کې فرض او یو په خپل تعداد سره فرض. په دې 3 واړو څیزونو کې که چا بالفرض د دې نه انکار وکړي سړی مسلمان نه دی. نو یو ما دی نو زکات وي، زکات فرض نه دی. نو ما چې تاسو ته وایي چې څنګه مونځ فرض کېدو نه سړی انکار وکړي، د حج د فرض نه چې سړی انکار وکړي کافر دی، د روژې د فرض نه چې سړی انکار وکړي کافر دی، د زکات د فرض نه چې سړی انکار وکړي دې ته مونږه دې ته تاسو پښتانه 5 بنا اسلام وایي. څه ورته وایي؟ 5 بنا اسلام. دا د پارزې لفظ راغلی دی. 5 بنا اسلام، 5 بناګانې د اسلام، 5 ستنې د اسلام. نو 5 بنا اسلام، 5 ستنې د اسلام سره راغلی دي. هغه شهادت دی، د هغې سره مونځ دی، د هغې سره زکات دی، د هغې سره روژه ده، د هغې سره حج دی. دا 5 اشیا راغلي دي. بعضې خلک مدینه منورې نه اخوا چې کوم قبایلو زکات چې علي که نه، نو شریعت کې نه دا راغلی د معاذ ابن جبل صاحب د الله نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابي دی. هغه چې کله د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم لېږه صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، ورته وایي معاذ ابن جبل صاحب څه به کوې؟ وایي حکم به کوم، فیصله به کوم که نه. وایي څنګه به یې کوې؟ وایي چې څه په قرآن کې په هغې به کوم. وایي که په قرآن کې نه وي، وایي څه چې په حدیث کې دی هغه به کوم. وایي که حدیث کې هم نه وي بیا به وایي اجتهاد کوم. د دې نه یو څو مسلې نورې راووتې. دا ټول خلک چې څه وایي که نه هر څه قرآن کې دي، دا داسې نه ده. ګورې هر څه ورکوټي قرآن کې نه دي، هر څه غټ قرآن کې دي. دې ته مونږ اصول ویو. په اعتبار د اصولو سره هر څه په قرآن کې دي. په قرآن کې خو د سحر د مانځه د 2 رکعاتو ذکر هم نشته. نو هر څه څنګه قرآن کې دي؟ نو یو ټکی به ورسره بل هم لګې. هر څه په قرآن او په حدیثو کې دي. څه کې دي؟ قرآن او حدیثو کې. څوک چې د حدیثو نه انکار کوي هغه د فتوا د کفر پرې راله. ګورې خبر یې که نه یې سړی خېدله لاړه ډي ته که ګورې یاد ساره ډي ته ورته تاسو وایئ. مونې شاکر باندې د کراچۍ د مولیانو د طرف نه موږ ته هم فتوا راغلې وه، خو موږ پرې لږ تحمل کوو ځکه موږ خو سره ښکرې اچولې وي. نو ښکرې چې اچولې وي نو زمونږ خبرې دونه اثر نه کوو چې موږ پرې فتوا ورکړې وه. خلک وایي دا خو مخالف دی. نو د ټول پاکستان چېرته پېښور کې څوک ملګري را لګېدلي، ټول پاکستان کې مولیانو ته فتوا لېږلې وه چې د داسې سړي داسې عقیده دي. نو چې فتوا یې لېږلې وه نو ډر شو چې دا بینورټون نه فتوا پرې راله چې صاحب د اسلام نه خارج دی. ګورې اوس دې ګرځي را ګرځي د اسلام نه وي خارج دی. وی ورکړې ده، مونږ نه ده ورکړې. مونږ لکه دستخط ته راوړه، دستخط په پې وتو کړو چې الجواب صحیح هونه، جواب دی بالکل صحیح دی. لارې خوشحاله که مونږ به تا ته څه وي چې څه به م دتاو را ډتاو، خو دا بس په خپله چې تاسو د اسلام نه وي. نو دا ولې؟ ځکه دې د بعضې داسې څیزونو نه انکار کوي. قرآن خو منم خو حدیث نه منم.
قرآن خو منم چې څه په حدیث کې دی هغه زما د طبع مناسب نه دي نو موږ به یو دویم ټکي م لګو ښه چې څه په قرآن کې دی او څه په حدیث کې دي په هغې به خو ډېر شیزونه په قرآن او حدیث کې نشته ډېر شیزونه که ټول هر څه په قرآن او په حدیث کې شته نو بیا مجتهدین اجتهاد ولې کوي ما په دې خبرو پوهېږې بیا امامان اجتهاد ولې کوي ډېر شیزونه په قرآن او حدیث کې نشته یعنې ما ته د ټول پاکستان مولیان د قرآن او د حدیث نه دا ثابته کړي چې کله دې بور ته مګه پروزي نو څه چل به کې بور ته ښه بور مې ووې کوی مې نه دی یاد کړي کوی پاکېږي بور نه پاکېږي د ټول پاکستان مولیان دې ما ته دا ثابته کړي د قرآن او د حدیث نه چې چا په موبایل باندې ښځې له طلاق ورکړو نو دا طلاق ده او که طلاق نه ده ګوره ټکي مې ورسره ولګول په موبایل د ټول پاکستان مولیان دې ما ته دا ثابته کړي د قرآن او د حدیث نه جی پی پر دا جایز دی که نه دی او د ټول پاکستان مولیان دې د قرآن او د حدیث نه ما ته دا ثابته کړي چې را تاسو کوم انډوانس دغه سره ختم شي پیسې سره ختم شي نو تاسو یو 100 روپۍ اډوانس راغواړئ او موبایل باندې نو چې په دې اډوانس باندې ته 100 روپۍ راوړې تا نه بیا وایي 150 روپۍ کټ کوي نو چې دا جایز دی خو دا یعنې دې ته موږ په خپل اصطلاح کې جدید مسایل وي نوې مسایل نوې دا پرېږده څه به تاسو دماغ کړی نو ټول پاکستان مولیان دې دا راته ثابته کړي چې په جس کې مونځ کېږي او که نه کېږي بس دا خو لنډه په دې خو پوهېږې که نه که په دې هم نه پوهېږې یعنې چې په جس کې مونځ کېږي پاس چې جس کې سړی سعودي ته روان یا حج عمرې ته روان او د مانځه وخت پرې راغی هغه اډوانس مې اډوانس خو تاسو نه پېژنئ نو دا د جز مونځ خو پېژنئ که دا هم نه پېژنئ که نه پېژنئ دا سر د دیوال نه راولئ نو دې سره ټیک شي دماغ بیا ټیک شي د انسان ښه نو چې دا مسله چا په قرآن او په حدیث کې وښودله چې لکه سړی عمرې ته روان وي او حج ته روان وي او سعودي ته روان وي او د مانځه وخت پې نه راغی نو آیا په جس کې مونځ کېږي او که په جس کې مونځ نه کېږي که دا مسله چا په قرآن او په حدیث کې وښودله زه به ولې 1,00,000 روپۍ انعام ورکړم پې پوهېږ نشته که نه تاسو پې پوهېږئ چې نشته مولیان خو لا پرېږده جزا وخت کې نو مونځ به کې له کوم طرفه راغی روس پیکل باندې مونځ کېږي او که نه کېږي روس پیکل کې اذان څنګه راغلی دی روس پیکل باندې مونځ څنګه یعنې ټولې جدیدې مسلې دا ټولې جدیدې مسلې په قرآن او په حدیث کې نشته نو مونږ محتاج یو چا ته امامانو ته ځکه دا مونږ ته د وخت مناسب امامان وي د قرآن او د حدیث نه روبس او دلیل یې هم دقه دی ښه معاذ صاحب نه تپوس کړي وی سبا کې وی په قرآن به عمل کوم وی که قرآن کې بالفرض مسله نه وي د الله پیغمبر ورته وي نو وی که په قرآن کې مسله نه وي په حدیث سنت ستا په سنت به عمل کوم وی که زما په سنت کې په حدیث کې نه وي اجتهد برائي د هغې نه پس به زه اجتهاد کوم خپل عقل به په قرآن او په حدیث کې جنګوم مسلې به ترې وباسم لکه امام ابو حنیفه امام شافعي امام مالک امام احمد بن حنبل زما مقصد دی کې نه دی زما مقصد بل شي کې راغلی هغه بل شي دا دی چې بیا ورته وایي چې ته به ګورې زکات پالې خو غریبانان به یې هلته په یمن کې زکات پالې په یمن کې به غریبانان وي نو د یمن د غریبانانو سره به دا چل کې چې د چا نه والي توخذ یا یوخذ من اغنیائهم د مالدارو نه به اخلي وترد الى فقرائهم د اق خلکو غریبانانو له به ورکه او دا نه چې د تنګي نه د زکات راغون کو او دلته خلکو خلی چنګ نیولې دي د لوګي نه مړ کېږي او ته زکات ټول راغون کې پېښور ته یوسي یا پېښور والا زکات دلته راوړي نو چې زکات سړی دلته د پېښور نه دلته دغه ځای نه دلته راوړي بهتره دا راغلی ده او کو چېرته بالفرض هغه ځای کې ضرورت نه وي څه نه وي راغلی روایاتو کې راځي مدینه کې حضرت عمر ابن عبدالعزیز وکتل وي څوک زکات والا شته وي نشته دا وخت بیا راولي وي څوک زکات والا شته زرین خان زکات هم مې واغس داسې اوچت ودرېدی الله دې درته خیر او برکت سره زما درکړي خبره مې په هر حال دا کوله حضرت عمر ابن عبدالعزیز صاحب مدینه منوره کې راپاسېد وي زکات ته څوک یې اغسله وي نه دي څوک زکات والا نشته زکات دلته مدینه کې ټول مالدار راغلي نه هغه زکات ته مدینې راواغس مکې ته یوړ بیا د کوفې زکاتو حضرت علی صاحب راغون کو وی څوک شته غریبانان چې ورکم څه ضرورت شته جومات شته مدرسه شته وینه چې ټولې مدرسې برابرې دي ټول جوماتونه برابر دي
ویده چې تاسو برابر یې نو زه به یوسم مکې والا غریبانانو نو هغه د کوفې زکات راواغست او مکې ته یوړ. نو عالمان وایي جایز دي خو په شرط دې سره چې خپل ځای کې دي جومات کې مدرسه کې غریبانانو ته حاجت نه وي نو خیر دی یوس. بیا به دا زکات راغون شو د یمن نه یا د نور علاقو نو مدینې ته به راغی. اصل مسله دار نو چې رابغې نو دغې خلکو د رسول الله سلام د وفات نه پس انکار وکړو او نو وایي زمونږ زکات ته مدینې ته دي زمونږ زکات ته مدینې خلک دی خوري زمونږ غریبانان شته که نه دی لی ورکوی که نه. نو حضرت ابوبکر صاحب وی نه تاسو به زکات و مقه طریقې سره راوړی رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته لکه په ژوند د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تاسو نه اخذ د زکات کېده او مقه طریقې سره دې کې هغې خلکو ونه منله. نو دې ته مونږ فتنه ارتداد وي دې کې جګړې وشوې سختې جګړې وشوې دې کې لږ فتوحات هم ودرېدل فتوحات ځکه ودرېدل چې کله د باندې الله دې نه کړي الله دې نه کړي د جسم جنجال اړمي نو بیا بار جګړه نشي کول. په کور کې چې د غل اړمي که نه په کور کې چې د دشمن اړمي که نه نو بار ته بیا نشي جنګېدی. دقه وجه ده چې هوښیاران وایي د خپل کور غدار اول ختم کې بیا به کافر سره جنګېږي. د کور غدار اول ختمول ضروري دي چې څوک اسلام ته دین ته ملک ته نقصان رسوي. نه حضرت ابوبکر صاحب راپاسېد وي نه تاسو به زکات هم ورکوي او مدینې ته به یې راوړئ. جګړه په دې شو مسلمانان له الله فتح ورکړه. بیا مسلمة الکذاب د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دعوه کړې وه چې زه پیغمبر یم. دا ما تاسو ته ویلي خط یې راولېږه د الله پیغمبر له چې زه پیغمبر یم. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر سخت خفه شو په دې باندې. دا سړی ولې خفه کېږي لکه ځکه چې ورته پته وه چې دروغجن دی که نه. مسلمة الکذاب د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پته وه چې دا سړی څه دی دروغجن او چې زه دا پیر صاحب د لاس ونیسم او چې شا به دا پټکې دی زما دی نو ده ته هم پته ده تاسو ټولو ته پته ده چې دا پټکې د ده زه پې د ناحقه دعوه کوم دی به خفه کېږي که نه به خفه کېږي. اوس که دا پټکې وله ما ورکړي شریک یم ورسره او زه ورته وایم چې هلکه دی کې زما حق دی بیا خیر دی. خو د الله پیغمبر ته پته وه چې دجال دی رزیل دی دروغ وایي. نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر سخت خفه شو په دې باندې چې زما په ژوند باندې تاسو راولګېدی او تاسو دعوې کوئ نو وروستو به بیا لاسه راغلي وي. نو بیا رسول الله سلام کوشش وکړو چې زه یو لښکر ولېږم دې کې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو. حضرت ابوبکر صاحب راپاسېد وي دا ارمان به د رسول الله صلی الله علیه وسلم زه سر ته رسوم. نر زوی د پلار ارمانونه سر ته رسوي ګورې نر زوی ښه کجا نه ایجړه نه بې غیرته نه بې دینه نه چې نر زوی وي نو نر زوی د پلار ارمان دا هغه سر ته رسوي. خو د خیر ارمان ښه بې خیره نه هسې نه چې پلار د پښتون د پښتون سړي د خدای په قهر اختی ګوري او درته وایي چې ګورې بچیا ما خو ګورې دا پلانکي نه دي اشتی ګورې ته به یې ولې بدل به تیلی وې زه خدای دې ځان له غر که مړ شه روغ شه او بدلې مدلې نه خفه کېږي مه ګورې او ما خو د دې پلانکي نه ګورې دا ځمکه نه ده قبضه کړې او ته به یې راله قبضه کړې وې زه خدای پاک دې وبخه. او یو مجوسي د هغه پلار مړ شو. مجوسي خو کافري که د هغه پلار مړ شو. چې پلار یې کله مړ شو په دې پلار باندې قرض و نو مولیان ورته راغونډ شو چې پلار دې مړ شوی دی او په قرض کې مړ شوی دی دا قرض ګورې ادا که. نو مولیانو ته وایي چې یاره دا قرض چې زه ادا کړم نو دا پلار به مې بیا جنت ته لاړ شي. نو جنت ته خو بیا هم نه ته که نه که د دې ټولې دنیا روپۍ ورکړې بیا هم جنت ته وایي یاره که زه دا کور خرڅ کړم او د دې پلار دا قرض ادا کړم مجوسي مشرک نو بیا به جنت ته لاړ شي. نه ځي جنت ته هغه په خپل کور کې ښه دی او زه په خپل ګور کې ښه دی او زه په خپل کور کې ښه یم. ما په خبره هم کوي هغه په خپل ګور کې ښه دی که زه پسې سل کورونه خیرات کړم نو څه پیدا ورته نه راځي. نو اوس ما د دې کوره ولې پې کوره کوئ مسلمانانو مقصد مې دا دی چې پلار دې د بدۍ وصیت وکړي که نه بیا زه الله دې وبخه. پلار دې ته وایي بچیو ګورې زما خو ګورې مولیانو سره به نه ودرېږي زه خدای پاک دې جنت نصیب کړه خو دا خوله دې بنده که ځه لر کېږه. پلار دې ته وایي ګورې لکه زه خو ځمه ګورې روجې به نه نیسې
زه خو زما ګورې ټکي موز به نه کوې، زه خو زما ګورې چېرته به دغه دې ګاونډي سره به مې ښېګړه نه کوې، داسې شته. قسم په الله که ما تاسو ته د خلکو خبرې وکړې تاسو به حیران شئ، ستاسو به د کور ګاونډ کې داسې قصې کېږي. هلکه ګورې زه ځم خو ګورې زما دا رور دی دا تربور مې که ده سره دې ګورې جوړه وکړه نو زه به تا نه خفه یم. دا ټول د جاهلیت مرضونه دي، دا ټول جاهلیت دی. ها که پلار دې د ښځو چې بچیه زه ځم خو زما دا رور دی او زما دا تربور دی او زما دا ماما دی، ده سره به ښه سلوک کې څنګه چې ورسره ما کوې بابا الله دې جنتي کا په خوله دې الله رحمت کا زه جنت ته ځو، زه به سلوک ورسره کوم. پوهېږې هلکه ګورې ما د ګاونډي سره ټول عمر زیاتې کړی دی، خو بس اوس مې دماغ ته عقل راغلی دی زما نه پس د سره ښه کوه، د خور د خیال ساته، د مور د خیال ساته، د رور د خیال ساته. نو چې داسې وعدې پلار وکړي نو الله دې په دې پلار باندې خیر او برکت را نازل کړي او نرز وي بیا د پلار خبره سر ته رسوي په نیکۍ کې په بدۍ کې نه. دا ټول تفصیل مې درته ددو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دې پاتې شوی نو بس ابوبکر خو نرز وي د پلار وي زه به د پلار خپله خبره سر ته رسوم. بس صحابه ولېږه ډېر لوی عظیمه او اوږده قصه ده. مسلمة الکذاب مړ شو، مردار شو او الله تعالی فتح ورکړو. 200 صحابه په دې کې شهیدان شوي. 200 ناشنا خبره کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټول عمر کې چې جنگونه شوي که نه هغې کې 782 کسان شهیدان شوي دي. په خبر زما پوه نه شو. په خندق کې، په بدر کې، په خندق کې، په احد کې، فتح مکه کې 20 غزاګانې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړي دي او سریې خو دونه دي چې حیران بشئ. 782 کسان په دې 14 کاله کې او په دې 10 کاله کې شهیدان شوي دي او صرف په یو جنګ کې 200 کسان شهیدان شو. دا ډېره لویه د تکلیف خبره وه ځکه صحابه یو صحابي چې کله د دنیا نه ځي علم معرفت خیر او برکت کمیږي لا پاتې ده چې په یو ورځ باندې 200 صحابه د رسول الله سلم شهیدان شو. خو بیا هم هغه بدل یې واغست او دا مردار کو د ختم نبوت تحفظ یې وکړه. دغه شانتې د ختم نبوت دپاره انشاءالله سبا یو جلسه ده. په پاکستان کې قادیاني عالمانو د دیوبند کافر ګرځولي دي، حکومتي کافر یې ګرځولي دي. یو خو شرعي کافر یو حکومتي کافر. شرعي کافر د مخکې نه حکومت هم ورته اوس کافر وایي. دا په 7 سپتمبر باندې د مفتی محمود صاحب د برکته، دا په 7 سپتمبر باندې غلام غوث هزاروي صاحب د برکته، دا په 7 سپتمبر باندې د شاه احمد نوراني د برکته، دا ټول علما د ټولو مسالکو عبدالستار نیازي ورته ویل کېږي د هغې د برکته، د دې ټولو علماو د برکت ته په 7 سپتمبر باندې دا رزیل د رزیلانو ډله د قادیانانو دا کافره ګرځېدل. سبا 7 سپتمبر دی او دې ته ګولډ جوبلي وایي. 50 کاله د دې شو. د ټول پاکستان دیندار نیکان خلک په انشاءالله سبا د شکرانې دپاره چې الله شکر دی چې دا رزیلان کافر ګرځېدلي شوي دي. حکومتي سبا به انشاءالله جلسه وي په لاهور کې. دا جلسه به د ټولو مسلمانانو د شریک دي کې پاټۍ ماټۍ نشته. ختم نبوت کې ټول مسلمانان شریک دي کې پاټۍ ماټۍ نشته. دا جلسه به انشاءالله خلک به روانېږي، د اوس نه روان دي، سره رسېدلي دي، سره روان دي ځکه دا به د پاکستان د تاریخ یو عظیمه دې کې تقریبا کېدی شي چې 50 لکو نه زیات خلک راشي او دا به د شکریا دپاره راځي او دا به د عشق او محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره راځي. دا به اظهار د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مینې کوي. نو تاسو کوشش وکړئ چې په خپله باندې لاړ شئ، ځان ورسوئ سبا له انشاءالله دې جلسې ته لاهور کې مینار پاکستان ته. که کاروباري خلک یې نشئ تللی نو داسې کسان له پیسې ورکوئ، داسې کسانو له خرچه ورکوئ چې د چا نیت دی چې زه ځمه خو تللی نه شي، پیسې ورسره نشته. که له چا د پیسو وسم نه کېږي نو دعا خو کولی شئ که چې یا الله دا جلسه په خیر باندې وکړي چې دا څوک ځي راځي دا ستا د رضا دپاره ځي. یا الله تعالی په لاره کې حفاظت وکړي، یا الله د اکسیډنټ نه په امان کې وساتې، د تکلیف د کړمېدو نه، د وجود د مصیبت نه په امان کې وساتې. نو انشاءالله اول کوشش وکړئ چې په خپله لاړ شئ. که په خپله نشئ تللی نو بیا کوشش وکړئ چې چنده وکړئ، ملګري له 2 کسان 3 کسان را جمع شئ، یو ملګري دوست له پیسې ورکړئ چې هغه لاړ شي. که بیا دا وسم ستاسو نه کېږي چې تاسو چنده نشئ کولی، غریبانان یې خیر دی، الله تعالی تکلیف نه ورکوي مګر د وس مناسب سره، نو بیا به دعاګانې انشاءالله کوئ چې الله تعالی دا جلسه په خیر باندې وکړي او چې څوک ځي او راځي دا الله تعالی په خیر باندې بوځوي. یا الله تعالی دا جلسه په خیر باندې وکړي. د مینار پاکستان په دې جلسه کې یا الله تعالی خیر او برکت واچي.
تکلیفونو مصیبتونو نه په امان کې وساتې د دوه جهانو خیر او برکات مونږ له راکې یا الله د مرګري چې څونه راغلي دا قسمه بیمارونه جوړ کړي یا الله صحت کامل عاجل ټولو نصیب یا الله د دوه جهانو خیر او برکت را لراکې د دوه جهانو د شرونو فسادونو مصیبتونو تکالیفونو په شریکه په امان کې وسات یا الله تعالی د فلسطین د مسلمانانو امداد وکړي یا الله تعالی يهوديان تباہ برباد کړي یا الله مرګري د يهوديان تباہ برباد کړي یا الله تعالی هر ځای کې د عالم اسلام او د مسلمانانو عزت او آبرو برقرار اوساته زمونږ په دې وطن کې یا الله ارزانی راولې د دې عام ولس تاجن خکې اشرافیه دا وای خانان به بیا سره خانانی او پکې بلار چې د رامبټ چا میل ګلونه خان مخواريږي خار کا پتنګي کې خان دې نام خان دې او که اسلام آباد کې د دې نه الله خان دې او کولاور تلار شنو الله خان دې او کو دوبه تلار شي او کو نوریات تلار شنو بیا خود نیکونو زه ته تللی خان نه خرابېږي بس الله رستاسو د غریبانو مل شي الله رستاسو په جون کې خیر او برکت واچي خان ارزه کې نه غلط خان نه خرابېږي خو یو دو جربه بس خرڅ کی نو چې دو جربه خرڅ کړه نو درې کالې په تیریږي تاسو له الله تعالی د حلال او رزق د تکلیف او د مصیبت نه الله زمونږ د عام ولس په امان کې وسال د پاکستان د عام غریب ولس ته د الله تعالی مل شي یا الله ته مل شي ستا په لاس کې نه راغلي دی یا الله رزق زیات کې د بیمارونو د عام ولس په امان وساتي زمونږ د ملک ته قرضونه نه یا الله خلاص کې زمونږ په دې عوامو کې آگاهی او شعور پیدا کې یا الله حقيقي آگاهی او شعور چې هغه صرف ستا او ستا د رسول غلامي منی او په نور ټول غلامو باندې خپې راکاږي دا زمون پر قوم کې الله تعالی پیدا کې د انسانانو د غلامانو می الله تعالی په امان کې اوسات وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.